دغه رنګ یو ځل کوپې ته د لوټ مار یو څو بيزې رالی، هغه په نورو بيزو کنډکونو کې ګډې وډې شوې. امام صاحب رحم الله تپوس کوي، کسانو نه د ماهرینو نه د شپنکیانو نه تپوس کوي، وای بيزه زیات نه زیات څومره وخت ساري دي چې څومره وخت ژوند دی راغی. هغه ورته ویل حضرت د 2 کالو پورې. امام ابو حنیفه رحم الله تقوا ته وګوره، د 2 کالو پورې امام ابو حنیفه رحم الله غوخه نه استعمالوي د بيزه، کچا غوخه نه استعمالوي. ذکر د تقوا هغه اعلی لمونه د کامل درجه ده، چیرې دا خو هغه نه ده کې دې شي کاغی، هغه خو دغه خو کې دې شي کاغی، هغه استعمال کم بزلمه تیار را نشي. او دغه امام دی جی چې کله د دغه تقوا ته خلک ګوري پردي سکه خپل سکه پردي خلک ایمان راوړي دغه دلاسه. یو ځل روان دی، یو مجوسی باندې قرضه ده، د امام ابو حنیفه رحم الله په هزار ځای کې په ګندګۍ باندې ګنده شو. د غزیته چې راورسېرو امام صاحب رحم الله د خپل پاکۍ سنډي نو په دې دیوال باندې معمولی ګندګي ولګیدا. امام صاحب رحم الله دروازه وټکول، سړی راووتو، مجوسی هغه وېره چې قرضه په سر راغله ده. امام صاحب رحم الله ورته فرمایي هغه عذر شروع کو چې دا عذر دی. دا امام صاحب رحم الله ورته دا پرې دوره قرضې خبره به وروسته وکړو، خو دغه ستا دیوال ګنده شوی دی، هغه خاورې قصدن مې نه دی، په تیر کې په غلطۍ کې ګنده شوی دی، په خطا سره ګنده شوی دی. اوس که راځې پاکوم نو دا خاوره ریږي ستاره کور نه خاوره کمیږي. او بل څه طریقه مال نه راځي چې خاورم کم نه شي، زم دې پاک شي، کتاله څه طریقه درځي ما ته وخایي چې راځي پاک شي. اپ دغه ذکر د امام ابو حنیفه رحم الله دې حالت ته چې ګوري په لاس باندې لاس کې دی ایمان راوړي. یو ځیته کسان ولاړ دي، امام ابو حنیفه رحم الله نور ته ولاړ دی، ګرمي د سایه ته ناراضي. کسان ورته امام صاحب تاسو زمونږ لوی عالم یې دا کزه نه مونږ تاسو لزه کو خدلته غزش نه تاسو سایه لولې ناراضي. امام ابو حنیفه رحم الله ورته فرمایي وای په دې کور والا باندې زما قرضه و قرضه، او حدیث کی راضی کل قرض جر نفعه فهو حرام، هر قرض چې نفع بزان پسې راکاږي دا حرام دی، دا سود دی. نو د دې قرضدار دیوال سوري ته ودرېدلو نه زه ریګه مسینه چې باغ سود او حرامو کې رانه شي. د کم امام درجه دا زین بسنګ ومني چې هغه د الله دین ګډوډ کو، رضان نه د قران او سنت مقابله کې دین جوړ کو. دغه حالات ہوتا امانت ته انسان وګوري. سفیان ابن وکیع رحم الله فرمای کان ابو حنیفه تعظیم الامانتی، امام ابو حنیفه رحم الله یو لوی امانت والاو، بلکې چې کله وفات شو پکور کې 15 کروڑ درهم امانتونه پراتري، 15 کروڑ نن بینکونو تلاړ سمتا ته په دومره مقدار کې ملاو نشي. در امام ابو حنیفه رحم الله کور کې پراتري.